درته جوړه مو کړل لاسونه خو تا کبر وکړو خدای مو د لاس مات کړي که تا ته به بیا لاس ونیسو یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري ته خبر یې ما د داسې سړي غم خوري تنها مو پرېږدي چې موږ په وفا لاس ونیسو په دې بېننګه زمانه کې د چا لاس ونیسو نن ولې دې د ورور بچي په ځمکه یتیمان کړه ډېر خیر پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده او موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي ګنې دا زړه خو زموږ غواړي چې ستا لاس ونیسو ډېر خیر که لاس او خپې ورپورې نه وي چې سر کې دوه سترګې لري مین به وي نه مین به وي نه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو منصور غفاري یم ترڅنګ را سره ظفر علي اسمار ناست دی زموږ ډېر ګران میلمه دی زموږ اپس ته راغلی و نو ما غوښتل چې زه هم ته شعرونه اورم او تاسو ته یې هم وړاندې کړم اسمار وایي څنګه چل دی حالت واقعیت قربان منصوره ډېره مننه د خپلو کتونکو سره د مخ کولو خوشحاله اوسئ اباد اوسئ او شعرونه بس خبرې خو موږ ډېرې وکړې د کیمرې نه شاته خو شعرونه به درته دغه ویمه چې وایي تنها مو پرېږدي چې موږ په وفا لاس ونیسو ډېر تنها مو پرېږدي چې موږ په وفا لاس ونیسو په دې بېننګه زمانه کې د چا لاس ونیسو دا بیا ووایي تنها مو پرېږدي چې موږ په وفا لاس ونیسو په دې بېننګه زمانه کې د چا لاس ونیسو او موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي موږ به در وړاندې شو خو یاره بیا به ته شاته شي ګنې دا زړه خو زموږ غواړي چې ستا لاس ونیسو ډېر خیر قربان او هیبت اخیستې خو د زړه د سکون ځای لټوي هیبت اخیستې خو د زړه د سکون ځای لټوي موږ په هیبت کې هم اکثر د بلا لاس ونیسو او موږ د بندیانو ښې ناښې رب ته ویل خوښوو موږ د بندیانو ښې ناښې رب ته ویل خوښوو یا په خیرو پورته شي یا په دعا لاس ونیسو او درته جوړه مو کړل لاسونه خو تا کبر وکړو درته جوړه مو کړل لاسونه خو تا کبر وکړو خدای مو د لاس مات کړي که تا ته به بیا لاس ونیسو دا هم بیا ووایې قربان درته جوړه مو کړل لاسونه خو تا کبر وکړو خدای مو د لاس مات کړي که تا ته به بیا لاس ونیسو او موږ سره یار په محبت کې د پټ لوبه کوي موږ سره یار په محبت کې د پټ لوبه کوي اوس یې دا لاس ونیسو خدایه که دا لاس ونیسو او دغه څه شعرونه به ته نور ویمه چې وایي دا نه د دوایي نه د ساختونو مسله ده زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده دا بیا ووایې قربان یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده ډېر ښه په کومه ورځ چې تا ویل نن ځمه بیا به راشم د هغې ورځ نه ماته د وهمونو مسله ده او چې زړه یې نه و سیابه چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ور په سر کړم ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده د درمان صاحب هغه تکیه کلام دی دا یو شپېته ځلې ووایه قربان وایي چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ور په سر کړم ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده ډېر ښه او چې تاسو مې برباد غواړئ خدای مې ښه ساتي تاسو مې برباد غواړئ او خدای مې ښه ساتي قربان مو شمه دا خو د نیتونو مسله ده او نن ولې د ورور بچي په ځمکه یتیمان کړه پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده نن ولې د ورور بچي په ځمکه یتیمان کړه ډېر خیر پرون خو تا ویل چې دا د ورونو مسله ده او اوس څه شور به کومه چې د زړه په سر مې درد دی دا څه خو د یو دوه یا درې جامونو مسله ده ډېر ښه او دې ښار کې د بدرنګو د خبرو قدر نشته
اسماره مونږ ته پیښه د رنګونو مسله. اسمر به یو تپوس درنه کوم. قربان مینم کړې ده. یاره مینه خو بس ضروري خبره ده چې بشر انساني په سینه کې زړه لري او سر کې سترګې لري. هغه ټپه څنګه ده که نه وایي کلاس او خپې ورپورې نه وي چې سر کې دوه سترګې لري مین به وي نه. مین به وي که نه. نو لازمه خبره ده. بیا زموږ شان دی چې دغه سوي سړی وایي نو بس بیا خو پوه شه چې خټانو نه چا وهلی دی. اسمر به زما یو غزل دی که نه تاسو ته ډالې. قربان په کلي کور کې د دې اوره چرته لرې لاړ شم، د محبت د دې پیغوره چرته لرې لاړ شم، چرته لرې لاړ شم. او لالیه زه به د خپل ژوند مرام ته هله رسم کله چې ستا د یاد د کوره چرته لرې لاړ شم. چرته لرې لاړ شم. او ماته یې غېږه معززه د پشان د حرم، الله دې نه کړي چې د موره چرته لرې لاړ شم. ډېره مننه. ماته یې غېږه معززه د پشان د حرم، الله دې نه کړي چې د موره چرته لرې لاړ شم. او دا زړه مې دومره ډېر تنګ شوی دی په دې خلکو کې، یا زما ربه د دې اوره چرته لرې لاړ شم. ته ده چې د پاکې مینې بدنامي د کلی کور خبر دی، منصوره وایه د دې توره چرته لرې لاړ شم. ډېره مننه. اسمر به یو غزل وراته بل وایي. ها قربان. منصوره وایي چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري. چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري. ته خبر یې ما د داسې سړي غم. بیا وایي. قربان چې په مرګ مې هم د نه راتلو قسم خوري. ته خبر یې ما د داسې سړي غم خوري. او دا د دې د پاسه هم له ژبې اوړي، دا چې ما ته قسمونه په حرم خوري. او دا هم بیا ووایه. قربان دا د دې د پاسه هم له ژبې اوړي، دا چې ما ته قسمونه په حرم خوري. ورځ په ورځ مې د رخسار سرخي کمیږي، د چا غم مې د نهرو په رقم خوري. ډېر ښه. او دا یو زه یم د خادۍ په کور کې زړه خورم. دا یو زه یم د خادۍ په کور کې. د خادۍ په کور کې زړه خورم، د دنیا خلک د غم کور کې غنم خوري. ډېر ښه. قربان. او بیا وایي چې په خپل کور کې په ساګو وخکش نشي. په خپل کور کې په ساګو وخکش نشي، خو زما په جیب یاران په ګټ کې لم خوري. ډېر او بیا وایي چې څه لالی راځي او بیا زما سلام ده، څه لالی راځي او بیا زما سلام ده، سړی خوري ریباره یاره خو لږ کم خوري. او نن سبا څوک په مرغیو دانې نه خوري. نن سبا څوک په مرغیو دانې نه خوري، یو اسمار دی د زړه غوښې په صنم. ډېر ښه. قربان مننه.